اغزن سیم لیکوال نصیر احمد احمدی. د اغزن سیم ناول لومړی برخه. کمپیوټر می چالان کړ، ایمیلونو ته ورغلم. 4 ایمیل اول، 3 دفتري او یو هم ناشناخته ایمیل می لومړی وکوت. لیکلی و: مرام د ژوند کیسه می لیکې. ادرس ته مې وکتل، ګډوډ تورې لیکل شوي وو. سر مې پسې ونه ګرځاوه. د دفتر ایمیلونه مې ځواب کړل. د میز پر سر د راډیو خپرونو پرتو متنونو اصلاح غوښتله. 10 بجې وې. په هماغه ادرس بل ایمیل راغی. فکر دې وکړ؟ ومې لیکل: ته څوک یې؟ د قوته ځواب راغی: ستا 2-3 ناولونه مې له انټرنیټه راواخیستل. هیله کوم د چټ پاڼې ته ورشه. هماغسې مې وکړل. ویې لیکل: سلام. وعلیکم. ته څوک یې؟ ضروري ده؟ هو، 22 کلنه یم. ومې لیکل: پوره ځواب نه و. ولې خاندې؟ ویې لیکل: زما د ژوند کیسه لیکې؟ نه. 22 کلنه یم. 22 کلنه یې که 22 کلن؟ دومره بې باوره؟ د باور دلیل؟ ځواب یې رانه کړ. ومې لیکل: یو وخت مې له یو چا سره چټ کاوه. ځان نجلۍ معرفي کړی و، خو وروسته مې ملګری وښود. تر اوسه مې ځوروي. څه یې ونه لیکل. په کیسه کې نه شوم. ګړۍ ته مې وکتل. 10 بجې وې. جلسه مو درلوده. 1.5 ساعت وخت یې ونیو. د کنفرانس له سالونه سیده پورته تومخانې ته وختم. ماسپښین 1 بجه بیرته کمپیوټر ته کېناستم. څو پرلپسې جملې لیکلې وې. د چا چې مرګ نږدې وي دروغ نه وایي. زما د ژوند کیسه ولیکه، هم به موضوع مومې او هم به د نورو ته خیر ورسیږي. که امکان لري د ټلیفون نمره دې راته ایمیل کړه. ومې لیکل: یې نه وه. نمره مې ورولېږله. تیاره وه. په نیازبیګ کې د دفتر له موټره ښکته شوم. نیازبیګ د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې پرته سیمه ده. کورونه یې بې نقشې دي. تنګې کوڅې لري. زه هم همدلته په یو کرایي کور کې اوسم. دا تنګې کوڅې په ژمي کې د تګ وړ نه وي. بس د دواړو خواوو د بامونو واورې کوڅو ته رالویږي. هغوی چې موټر لري، موټر یې سلامت 3 میاشتې په کورونو کې ولاړ وي. برق نه و. په توره شپه کې روان وم، خو له بامونو راولوېدلو واورو دومره رڼا کوله چې پل سم ځای کېږدم. د کوڅې په سر کې نانوایي ته ور وګرځېدم. یوه ډوډۍ مې راواخیسته. ماشومان کلي ته تللي وو. په کوڅه کې راتاو شوم. ټلیفون وشرنګېد. له جیبه مې راویست. سکرین شنه لمبه کوله. نمرې ته مې وکتل. خارجي وه. غوږ ته مې ور هلو. ښځینه غږ راغی: اوس دې باور وکړه؟ ومې پوښتل: وبخښه، څوک یاست؟ د خندا غږ مې په غوږ ننوت. ویې ټوخل. ویې ویل: ته هیرجنې، فکر نه کوم چې زما د ژوند کیسه په سمه توګه ولیکې. ومې خندل. ته خو په رښتیا هم جلی یې. په خندا کې وویل: اوس خو دې باور راغی؟ تر دې لوی ثبوت؟ بس نو، شک دې له زړه لرې که دروغ نه درته وایم. غلی شوم. د ځواب لپاره په مناسبې جملې پسې ګرځېدم. ویې ویل: په ټلیفون کې غشخاری دی. کور ته روان یم. په کلکه واوره خیږم. کابل مې هیڅ وخت داسې سپین نه ولیدلی. ویې ویل: دلته هم د واورې کمای نشته. پوښتنه مې وکړه: چیرته؟ په ایټالیا کې. د کور دروازې ته ودرېدم. ډوډۍ مې تر څنګلې لاندې کړه. جیب ته مې لاس کړ. کلي په ماتو پیسو کې ورکه وه. مقابل لوري وویل: هلو، زما خبرې اورې؟ هو. نو ولې غلی شوې؟ کلي مې کلوف کې تاو کړه. ویې ویل: دروازه نه خلاصېده؟ خندا راغله. سمه جادوګره یې؟ نه، ما د دروازې غږ واورېد. ټلیفون قطع شو. کوټې ته لاړم. برق راغلی و. د بخارۍ ترڅنګ سهارنۍ، ناولې پیاله او ترموز ایښي ول. په ژوند کې مې د لوښو له مینځلو کرکه کېږي. کوټې ته مې وکتل. غالۍ پاکه وه. جارو یې نه غوښته. لومړی مې تلویزیون ولګاوه. 7 بجې وې.
په خبرونو کې مظاهرې ښودلې، ویلې چې په بګرام کې د قرآن شریف د سوځېدو په غبرګون خلک کوڅو ته راوتلي وو. په تصویر کې د کرزي او د امریکا پر ضد شعارونه ورکول کېدل. د سړک په غاړه څو واړه موټر په سرو لمبو کې پټ ول. بخارۍ را په زړه شوه، لرګي مې راوړل. لاس دقیقې وروسته د کوټې له ښیښو مړه خوله ونیوله. د دېګ غم مې نه درلود. بس بیګنې قورمه پاتې وه. جامې مې بدلې کړې او د بخارۍ تر څنګ د اوږدو غځېدم. خوند یې کاوه. د لرګیو د سوځېدا ټکا خطا. د بخارۍ یوه خوا سره وه. ټلیفون راغی، هماغه نومره وه. ویې ویل وبخه، پیسې خلاصې شوې. ومې ویل زه ډېر ګوښنه یم. ویې خندل. ولې؟ هېڅ، ما ټلیفون درته ونه کړ. په خندا کې ټوخی ګډ شو. ښه شیبه یې وټوخل، بېرته یې وخندل. نه داسې نه ده. ومې ویل دروغ نه درته وایم، پرون مې نیمه کیلو غوښه راوړې وه، 2 وخته مې کړه. خندا یې زور ونیو. له خندا سره یې بل ښځینه غږ هم ګډ شو، خو روښانه نه راته. ومې ویل دا څوک ده؟ نرسه. وایي چې ډېرې خبرې مه کوه، صحت ته دې تاوان لري. ومې پوښتل ته په ایټالوي پوهېږې؟ نه، خو د هغې ماته ګوډه انګلیسي زده ده. ومې ویل څه ناروغي لرې؟ غلې وه. د امبولانس نری غږ راته. بیا یې یودم وخندل. بیړه دې ده؟ خبره مې واړوله. مصرف در باندې راځي. ځواب مې وانه ورېد. ومې ویل هلو، اورم، خو په دې ټکي کې مې یو غریو احساس کړ. یودم یې وخندل. هی، په مصرف پسې مه ګرځه. $10,000 را سره دي چې کاغذي تیارې هم ترې جوړوم. په یوې میاشتې کې نشم خلاصولی. زړه نازړه مې وویل ولې؟ مور، پلار، کورنۍ. ویې خندل، خو خندا یې ترخه وه. ویې ویل 4 میاشتې مخکې مې هر څه درلودل، خو اوس هېڅ هم نشته. غلې شوه، خو ما یې د ژړا غږ تر ډېره اورېده. ټلیفون قطع شو. ماخوستن تر ناوخته خوب نه راته. د نجلۍ خبرې رښتیا راته ویسېدې. ذهن مې پوښتنو نیولی و. اندېښنه مې وه. دفتر ته له رسېدو سره سم مې کمپیوټر روښانه کړ. یوازې دفتري ایمیلونه راغلي ول. بس 8 بجې بله جلسه وه. ورغلم. له همکارانو سره مې راډیوي خپرونو په اړه وغږېدم، خو زړه مې کمپیوټر ته راختلی و. ما ډېرې پوښتنې درلودې. 10 بجې خپلې شعبې ته راغلم. پر میز څو کاغذونه پراته ول. اصلاح یې غوښته. راډیو د اوبو د ژرندې غوندې ده. 24 ساعته چالانده وي. په تېره بیا د نړیوالو راډیوګانو کار ډېر دقت غواړي. وړه تېروتنه هم د منلو وړ نه ده. خو بیا مې هم په منډه د ایمیل پاڼه واړوله. څه نه و راغلي. کاغذونه مې راواخیستل. پوره 2 ساعته وخت یې غوښت. غرمه شوه. همکاران ډوډۍ ته لاړل، خو زه کمپیوټر ته کېناستم. په بیړه مې ولیکل نه یې، لکه چې پښیمانه شوې. 3 بجې ځواب راغی. وبخه، معایناتو ته تللی وم. بس ژوند ته مې تمه نشته، خو دوی مې نه پرېږدي. ورځ تېره شوه. ماخوستن مې تر ناوخته یو ناول ولوست، خو فکر مې سر راټول نه و. آخر مې زړه طاقت ونه کړ. نمره مې پیدا کړه. زنګ ورغی، خو ځواب مې وانه ورېد. ښه شیبه ووته. زنګ راغی. ټلیفون مې غوږ ته ونیو. هلو. ویې ویل وبخه، پولیس راغلي ول. حیران شوم. ولې؟ بس ځینې پوښتنې یې رانه کولې. هو رښتیا، یوه هیله. وایه. ګوره، په خبره کې ورولوېدم. درته ومې کتل. له خندا شنه شوه. نو څنګه درته ښکارم؟ ومې ویل کږې سترګې، 21 پزه او د چنګوښې غوندې غټه اوږده خوله. خندا یې زور ونیو. ویې ټوخل. په ټوخي کې وویل نه، دومره بدرنګه هم نه یم. خوله مې وړه ده، سترګې غټې، ویښته مې ګڼ او پیچلي، ږمنځ پکې بندېږي. بس یوازې له رنګه یو څه توره یم. ومې ویل ښه، هیله دې یاده کړه. ویې خندل. هو، ته تلیفون راته مه کوه، سمه ده؟ خندا راغله. ولې؟ هسې مصرف در باندې راځي. په خبره کې ورولوېدم. وږی درته ښکاره شوم؟ ویې خندل. هیله کوم. زما هدف دا نه و ته زما د ژوند کیسه لیکې، نو ټلیفون هم باید زه درته وکړم. ومې ویل
خو زه هم په موضوع پسې ګرځم. ویې خندل. که مې دا خبره ونه منې کیسه نشته. سمه ده صاحب. خندا یې زور ونیو. مننه صاحب. ټوخي واخیسته، تر ډېره یې وټوخل، بیا یې اوږده ساه تېره کړه. په زحمت یې وویل 1 دقیقه. درب شو. له غږ څخه پوه شوم چې ټلیفون یې پر یوه کلک شي کېښود. میز یا کوم بل څه. ټیټ غږ مې واورېد. واضح نه راته، خو نارینه غږ و. کله کله به د ښځې اواز هم ورسره ګډ شو. ښه شېبه ووته، بیا مې په غوږ کې کړپ شو. مقابل لوري وویل ښه نور. ومې پوښتل د چا سره خو دې تر څڼو ونه نیول؟ له خندا شنه شوه. نه، خو نرسه یې په 1 روپۍ کړه. ولې؟ هېڅ. د روغتون مشر نرسې ته په غوسه و. ویلې چې پولیس یې ولې زما کوټې ته راپرېښول. ومې ویل نو پولیس څه وایي؟ هېڅ. له ما نه یې 2-3 پوښتنې وکړې، خو ډاکټر وایي دوی د حق نه لري چې له داسې سختو ناروغانو پوښتنې وکړي. نظر یې دا دی چې ډېرې خبرې درته ښې نه دي. ومې ویل په رښتیا هم ډېره نه غږېږې. له خندا شنه شوه. نو زه ډېرې خبرې کوم؟ نه، یوازې 10 دقیقې په ټلیفون کې راسره وغږېدې. خندا یې زور ونیو. پوهېږې دلته داسې څوک نشته چې زړه ورته تش کړم. دا زوی مړی دومره نه غږېږي. په خبرو کې ور ولوېدم. زوی مړی؟ هو. ولې؟ دا خو ډېر کلیوال ټکی دی. له خندا شنه شوه. هی، ما په کلي کې ژوند کړی. ومې ویل خو ته په انګلیسي هم پوهېږې. په خبره کې را ولوېده. دومره بې سواده مې هم مه ګڼه، ادبیات مې لوستي دي. ومې پوښتل چېرته؟ په کابل پوهنتون کې. غلی شوم. ویې ویل ګوره. په خبره کې ور ولوېدم. درته ومې کتل. له خندا شنه شوه. ګوره، پوهېږم چې ذهن به دې له پوښتنو ډک وي. زه کولی شم چې د ژوند ټوله کیسه په 2 ټکو کې درته خلاصه کړه، خو له 2 ټکو ناول نه لیکل کېږي. ومې ویل سم وایه صاحب. نو ته دروغ بولې؟ نه، خو یوه خبره ده، ما به ټلیفون غوږ ته نیولی وي که به ستا کیسه لیکم. ویې خندل. سمه ده. غلی شوه. ومې ویل اورې؟ ویې خندل. فکر ته مې پرېږده. یوه شېبه غلی وه. بیا یې وویل چټ ښه نه دی؟ نه، پردی مزدوري مه راباندې دروه. په کور کې هم انټرنټ نه لرم. سمه ده، زه به یو بل فکر وکم. ښه، په کابل کې هوا څنګه ده؟ ښیښې ته مې لاس ور وغځاوه. غوری مې پرې تېر کړ. د انګړ دروازې پر سر ژیړ ګروپ ته د واورې لوی بڅرکې ور روان ول. ومې ویل واوره اوري. ځواب مې وانه ورېد. په سبا یې ټوله ورځ مصروفوم. بس دفتر ته یې نوي کسان نیول. د انتخاب واک ما او زما یو بل همکار ته راکړل شوي وو. تر ماښام مو له هغو کسان سره خبرې وکړې چې دا کار د موندلو لپاره راغلي وو. ټول 40 کسه وو. یو مو راوغوښت. پوښتنې مو ترې وکړې. په پای کې مو 10 تنه ترې راویستل. دوی ته مو باید 3 ورځې ورکشاپ نیولی وای، ځکه دفتر یوازې 4 کسانو ته ضرورت درلود. داسې کسان چې د راډیوي خپرونو جوړولو ته جوړ وي. ورځ تېره شوه، خو ما دومره وخت ونه موند چې میلونه وګورم. لاره بنده وه. ناوخته له موټره ښکته شوم. 2 هګۍ، څو رومي بانجان او وچه ډوډۍ مې راواخیستل. یخني وه. سترګې مې اوښکې نیولې وې. برق نه و. د ګاز په ډبه پورې تړلې جالۍ لوېدلې وه. دوکان ته تګ د زړه زور غوښت. بخار مې د ټلیفون رڼا ته ولګوله. جامې مې بدلې کړې. په توره شپه کې د برق د راتلو په تمه اوږد وغځېدم، خو تیارې خوند رانه کړ. غیرت راته ودرېد. د کوټ په لستوڼو کې مې لاسونه ننایستل او د باندې ووتم. سوړ باد چلېده. پورته راڼه ستوري ځلېدل. دوکان ته ودرېدم. شمه بله وه. بېسیکه رڼا یې پر ژېړې تلې سپینې لیکې جوړې کړې وې. بنډل جالۍ مې راواخیستې. کور ته راغلم. شیبه وروسته د کوټې پر سر پر پرده ژېړه رڼا ولګېده. وږی وم. هګۍ مې پخې کړې. خرمې بانجانو یې خوند خراب کړی و. یخ وهلي ول. د کړای مینځل مې د برق راتګ ته پرېښوده. بخارۍ ته نږدې اوږد وغځېدم. زړه مې نیولی و. کتاب مې راواخیست. وچې خبرې وې. ښه کوه، بد مه کوه. د ټلیفون څخه شنه رڼا پورته شوه. مسیج و.
یو ملګري مې لیکلي وو مزې دې وکړې خو زه نه پوهېدم چې ما څه مزې کړي دي. ورته ومې لیکل نه مزې مې نه دي کړي. ټلیفون مې کېښود، ښه شنه رڼا یې نه ورکېده. ورته ومې کتل، مس کال راغلی و، د نجلۍ نومره وه. زنګ مې ورته وواهه خو ځواب یې نه راکوو. 15 دقیقې وروسته مې بیا د ټلیفون پر شنه توکمه ګوته ټینګه کړه. لاندې وویل وروسته ټلیفون درته کوم. برق راغی، تلویزیون مې ولګاوه، په یو چینل افریقایي فلم و، رینګ آف لارډ. زما د خوښې فلم څو ځله مې لیدلی و، خو زړه یې رانه نه واهه. له لوړ تخیل، تصویر او قوي لیکنې څخه مې یو خوند اخیست. پام مې غلط و، ټلیفون راغی، هماغه نومره وه. ویې ویل وبخه زندان ته تللی وم. حیران شوم، هلته دې څه کول؟ د پلار لیدو ته. پلار دې بندي دی؟ سوړ اسویلی ویست. هو 15 کاله بند ورباندې ختلی. یو دم غرې واخیسته، په ژړا کې وویل پوهېږې زه یې سمه نه پېژندلم. غلې شوه، ومې پوښتل ولې؟ په غریب کې وویل نو څه وخت به زما کیسه لیکې؟ په ټلیفون کې نه کېږي، بس سبا د ایمیل وګوره. ومې ویل ستا نوم؟ مریم. یوه شېبه غلې شوه، بیا یې په مړاوي غږ وویل ستړی یم، ډېره ستړې، ویرېږم چې کیسه به مې بشپړه نه شي. بل ښځینه غږ مې واورېد، غږ نږدې و. مریم یې په ماته ګوډه انګلیسي پوهوله چې د دوا د خوړلو وخت دی. مریم وویل اورې؟ هو نرسه ده، وایي چې دوا وخوره. یو دم یې وخندل، خو خندا یې جړه وه. غریو پکې ګډ و. ویې ویل پوهېږې دا شنې سترګې باور نه راباندې لري، تر هغو به دلته ولاړه وي تر څو چې 15 ترخې ګولۍ تر ستونې تېرې نه کړم. ګرامه نه ده، ګولۍ په کثافت دانۍ کې موندلې وې. ښه نو سبا ماخستان ټلیفون درته کوم، خو ایمیل دې هېر نه شي. ویې ګوره، ښه شپه.